بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندې او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګو ولایت وردګ د لوړو زده کړو موسسه کې د 1404 کال د عمومي کانکور ازموینې د بایومتریک پروسه پیل شوه. د یادې موسسې مسؤلین د دې پروسې د شفافیت ډاډ ورکوي. وایي چې د نظم او امنیت په برخه کې ورسره امنیتي ځواکونه بشپړ همکار دي. د بایومتریک دا پروسه به سبا سه شنبې ورځ هم دوام ولري. د میدان وردګو والي قریب اختیار معاذ د ادارو ترمنځ د لا همغږۍ او ستونزو ته پر وخت د رسیدو په موخه اداري غونډه کې له ټولو مسؤلینو غوښتنه وکړه چې له یو بل سره د همکارۍ له لارې ستونزې پر خپل وخت حل او د شعار ترڅنګ عملي برخې ته هم ډېره پاملرنه وکړي. دغه راز په دې غونډه کې د پوهنې ریاست اړوند د مامورینو د ښارګوټي او په میدان ښار کې د اوبو رسونې شبکې په تړاو هم خبرې اترې وشوې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هرات د امنیې قوماندانۍ اړوند د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو تیرو شپږو میاشتو کې د دې ولایت له بېلابېلو سیمو لسګونه میله وسلې او مهمات کشف او ترلاسه کړي دي. د یاد وزارت په وینا په ترلاسه شویو وسلو کې 20 میله تومانچې، 4 میله کلاشینکوفونه، 8 میله ښکاري وسلې، 2000 فایر مرمۍ او نور نظامي مهمات شامل دي. د میدان وردګو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د پوهنې وزارت له لوري 15 ارادې پیرل شوي موټرسایکلونه د دغه ولایت د دایمیرداد، نرخ، سیدآباد، لومړی حصه، بهسود او مرکزي بهسود ولسوالیو د پوهنې امریتونو ته وسپارل شول. د دې موټرسایکلونو مجموعي لګښت 2,65,000 افغانۍ دی او له دې سره به د ولسوالیو د پوهنې امریتونو ډیری ترانسپورټي ستونزې راکمې شي. د مالیې وزارت وایي چې د ګمرکونو د لوی ریاست د ګرځنده څارنې کارکوونکو تېره اونۍ د نیمروز، فراه، هرات، بلخ او د هلمند په بېلابېلو سیمو کې د یو شمېر توکو د قاچاق مخه نیولې ده. د یاد وزارت په وینا په نیول شویو توکو کې چاکلیټ، انساني طبي درمل، لواشک، روب، مالګه، مکروني، بسکټ، پیزا، پنیر او انرژي شامل دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې 52 افغانان د پاکستان له زندانونو آزاد او تېره ورځ هیواد ته راستنه شول. د وزارت په وینا دغه افغانانو د قانوني اسنادو درلودلو سره سره نیول شوي وو. د امریکایي رسنیو د راپور پر بنسټ د امریکا په سویلي کارولینا ایالت کې د ډزو له امله لږ تر لږه 11 کسان ټپیان شوي. د امریکا پولیسو تر دې دمه پیښه کې د لاس لرونکو کسانو او د ټپیانو روغتیایي وضعیت په تړاو څه نه دي ویلي. پولیسو زیاته کړې چې د پیښې ډیری ټپیان د خلکو له لوري روغتونونو ته لیږدول شوي دي.